ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بين کې د سود خبره ذکر کېږي البته مسلمانانو د دنیا توقع وکړه شکستي وخوړ غنیمت خو په اصل کې حلال و خو امر خلاف ورسره راغی اوس الله هغه حرام ذکر کوي چې بنیادي حرام ده ګوره سود خو په هر وخت کې حرام ده دغه حرام که غوره کړ بیا به تاسو په دنیا کې ذلت پیدا کوئ یا ایها الذین آمنو خو دې عادت دا و چې چاته به مثلا 100 روپۍ ورکړې چې 100 روپۍ به ګټه یې پکې دومره وخت بعد میاشت بعد چې بیا به ورغی یو 100 روپۍ نه بیا به ورته ویل چې یوه میاشت نورې مې 100 به نوره ګټه درکړه اخر به د 100 نه 1000 جوړې شوې اضعافا مضاعفه نو الله آیات نازل کړي یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې تاسو ایمان اورئ لا تاکلوا ربا مخرج سود اضعافا مضاعفه په دې حال کې چې د چاند د په دوچندي سره یو په 2 او 3 او 4 او 5 باندې واتقوا الله دې الله نو ویریږي لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ خپل مقصد ته ورسیږئ واتقوا النار التي ویریږي دې هغه اورنا قعدت للكافرین چې تیار شوی د کافرینو ته دا اوس دوه مطلب دي اوله خبر خدا ده چې حقیقتا اور د کافر د پاره خدای تیار ده مسلمان ته اور نه تیار کړي مسلمان چې جهنم ته ځي الته چې په عمل کې د کافر سره مشابه شي داسې کارونه کوي لکه کافر مونځ نه کوي کافر روژه نه نیسي کافر زکات نه ورکوي کافر حج نه کوي بنیاد اسلام په ځان نه عملي کوي نو چې مسلمان هم دغه کارونه شروع کړي مسلمان ته ځکه خدای پاک عذاب ورکوي نو الله وی دی اور ځان وساتي چې کافر ته مې تیار کړي او یاد امانه ګورئ چې د دین نه وانه وړئ دا سود ځان ته حلال ونه بولئ بیا به کافر شئ په جهنم کې به هغه سختې طبقې ته لاړ شئ په جهنم کې تر ټولو نه اسانه طبقه د ګناهګارو دپاره ده بسیره د ګناهګارو مسلمانو اور عذاب او د کفارو ډېر فرق لري د دې وجه نه د کافر ټول وجود په ورځ کې 80,000 وارې سوځي 80,000 د دنیا د ورځې په انداز باندې د ټول وجود وسوځي ټول ختم شي بیرته الله نوې وخت راشنه کی بیا وسوځي بیا عذاب تازه وي او د مسلمان یو قول دا ده چې وجود یو وارې وسوځي نور لکه ویده داسې شي بیا په جهنم کې وي بیا دووري عذاب نه وي دووري وجود نه سوځي نه شي چې وسوځي ویده پیدا شي ذاتي په درد نه پیږي تر هغه وخت پورې چې هغه د جهنم نه خدای پاک راباسي یو دوم قول دا ده چې د مسلمان وجود نور سوځي خو د عبادت ځای نه زړه د ایمان ځای د هغه نه سوځي او د کافر په باب کې تطلع علی الافئده دا د سجدو ځای نه د مسلمان نه سوځي د کافر ټول وجود سوځي دریم قول دا ده چې کافر ټول سوځي مسلمان سوځي نه خدا عذاب خدای پاک هم دی وساتي د څوک برداشت لري د دغه طرف نه د اور حمله په د باندې راشي د ډاره چغې او بغارې دغه طرف ته منډې کوي د یو طرف نه د اور حمله راشي په د باندې دغه تکلیف یې د کافر مسلمان لپاره نو یو اور نه ځان وساتي چې د کافر لپاره تیار ده واطیعوا الله ورسوله حکم ومنئ د الله تعالی او د رسول الله لعلکم ترحمون د دې لپاره چې الله په تاسو باندې رحم وکړي وصارعوا تلوار وکړئ تاسې هغه اعمالو ته چې سبب د مغفرت دی الی مغفرت هغه اعمالو ته چې سبب د مغفرت دی چې ګناه په معاف کیږي ګناه درنه وشوه زر توبه وباسه چې ګناه په معاف کیږي ګناه درنه وشوه زر نیک عمل وکړه ان الحسنات یذهبن السیئات په نیک عمل بیرته لکه نبی اسلام یې چې چانه ګناه وشوه انسان ده د استودیو جګشي او دستي وکړي 2 رکعات د لمونځ وکړي او په اخلاص خدای ته توبه وباسي الله دا چې دغه غټه ګناه کړې مرته معاف کړي تیوار کوي اسباب د مغفرت ته مې ربکم وجنت الجنت هغه جنت عرضها چې پلانواله السماوات والارض لکه اسمانونو ځکه دومره سور د وګدواله به څومره وي دا جنت بیا قعدت للمتقین تیار کړی شوی د جنت لپاره د پرهیزګارو خلکو جهنم د کافر لپاره تیار شوی او جنت د پرهیزګارو لپاره
نو ګناهګار به څه کوي؟ دا جنت ته نه ځي. مسلمان ګناهګار دا به بیا جنت ته نه ځي. وایي د ګناه سره نه ځي چې تر څو پاک شوی دی، د ګناه سره نه ځي. خو یا په دنیا کې توبه وایسته، یا د دنیا کې مصیبتونه پر راغله خدای ګناه ختم کړي، یا د قبر په عذاب باندې ختم کړي، یا د قیامت په ګرمۍ ختم کړي. چې نوي اور د جهنم ته چې لاړ شي، دا د مسلمان دپاره اور داسې مثال لري لکه هغه زنګ شوې اوسپنه چې اور ته واچوې زنګ یې تر سوځي. د مسلمان ګناه سوځي، مسلمان صفا شي، چې صفا شي بیا نو ځي جنت ته. د ګناه د خیرې سره نه ځي. متقیان څوک دي چې الله جنت ورته تیار کړی؟ د متقیان پرهیزګاره دي څوک چې الله تعالی دې ته جنت تیار کړی. الذين الله خبر بیان کوي، الذين هغه خلک دي دا متقیان ينفقون في السرائر چې دوی خپل مالونه لګوي په نامه د خدای پاک د خوشحالۍ په حال کې، والضراء او د پریشانۍ په حال کې. څه معنا؟ که موړ وي د مړښت په وخت کې هم صدقې کوي، که مسکین وي د مسکنت په وخت کې هم صدقې کوي. خو مخکې مو یوه ورځ موږ ویلي وو چې الله مقدار ته نه ګوري، اخلاص ته ګوري. نبی علیه السلام یې حدیث درته رانقل کړی، کله 1 روپۍ صدقه د بل تر 1 لک نه مخته شي. څنګه؟ یو سړی په کروڑونو روپۍ لري، 1 لک روپۍ صدقه وکړه. یو سړی 2 روپۍ لري، په 2 کې 1 روپۍ صدقه کړه. چا لویه صدقه وکړه؟ موږ خو 1 لک ته ګورو چې 1 لک دی. نه، دغه 1 کروڑ روپۍ دی مثلا 1 لک صدقه کړه، سلامه حصه د دنیا یې صدقه کړه. دغه 2 یوه یې صدقه کړه، نیمه یې صدقه کړه. الله دغه ځای ته ګوري. نو متقین انسانان هغه دي چې مالونه لګوي د مړښت په حال او د مسکنت په حال کې. داسې نه چې نو زه چې طالب یم، زه چې مسکین یم، زه چې محتاج یم، ډېره چنده کړی نه شم، په لږ شرمېږم، په لږ شرمېږم، په لږ ولې وشرمېږو؟ الله چې څه راکړي الله هغه رانه قبلوي. چې څه یې راکړي هغه رانه قبلوي. داسې خو نه چې راکړې کمه ده رانه غواړي ډېره. او پرهیزګاره انسانان بل صفت کوم دي؟ والکاظمین الغیظ، چې زغمونکي د خپل قهر دي سره له قدرته. یو چا نامناسبه خبر ورته وکړه، ده ته خوشکه ورغله، اوس په دې قادر دا سړی ویلی شي، خو چې څوک پرهیزګار یې د خپل قهر غضب کنټرول کړي وی نه وي. حدیث مبارک کې راځي چا چې په دنیا کې خوشکه ورغله او په ویلو قادر هم و، یا په وژلو یا په ویلو یا په بېعزته کولو قادر هم و، خو د الله د رضا دپاره هغه سړي ته څه نه وویلې، دا خپله خوشکه یې کنټرول کړه. په دنیا کې دا عوض ده چې الله به د ده زړه د امن او د ایمان راډکي. په دنیا کې وایي دا عوض الله ورکوي، او په آخرت کې د خلکو د وړاندې بیا راوغواړي چې د جنت په حورو کې کومه حوره غواړي د دغه عمل په عوض کې چې هغه تا پلان کې بې ځایه خبر درته وکړه، ویلی دې شوی خو د ما دپاره دې پرېښی، صرف د هغه په عوض کې اوس کومه حوره غواړي چې درې کړه. والعافین عن الناس، او متقیان انسانان هغه دي چې عفو کوونکي دي د خلکو نه، خلک ظلم زیادت وکړي دی معافي ورته وکړي. او متقیان انسانان هغه دي چې دغه خو څه کوي چې معافي کړي، بلکې بیا هغه بد ورسره کړي دی نیکي پسې ورسره وکړي. والله یحب المحسنین، خدای په خوښي محسنین. سویل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الى من اساء الیک، دی بد درسره کړي ته ښه ورسره کوي. دا د متقین انسانانو کار ده. وایي نیک انسان، کمالدار انسان هغه ده چې د بل بد برداشت کړي او په مقابل کې د احسان ورسره کوي. او که دی احسان در سره کړي، ته په عوض کې بیرته احسان ورسره کوې. ضرور خو ده چې دی کې خو ته به هم کوې، لیکن دا کمال نه ده، دا خو د خپل احسان عوض ده. خو ته هم در سره کړي، خود به یې تن کې. کمال ځای دغه ده چې دی نه کړي، دی خپل مینه در سره پالي، ته یې ورپاله. دی د تا جنازې د مړي ته رانغی، د تا د بیمار پرسۍ مرض پوښتنې ته رانغی، د تا د زوی واده و خوشحالي مبارکي ته درته رانغی. اوس ده ته مړی وشو، ته ذاتي مه که چې ما مړي ته نه ورغلی، زه نه ورځم.
خپل دی د قریب دی د دی دې نه راغلی ته ورځه دی دې ما مبارکي ته نه ده راغلی زه نه ورځم نه دی دې نه راغلی ته ورځه دا کمال ده ځکه مې سالک وی نیکی به نیکی کار خران است نیکی به بدی کار مردان است وای نیکی دی نیکی په مقابل کې خو خرم کوي د خره کله یو بل غاړه یو دی یو په خوله دی بل غاړه ورګرئ ابل دی بل غاړه ورګرئ اصل کې کمال داغه د مردانو کار دا دی چې دی بد سره کې د نیکی ورسره وکړي دا د متقینو سابقینو مقام ده دوم مستلاحقین یو ګورې مقربین یو اصحاب الیمین وي فرق د پروت پوکې متقین انسانان اول هغه اخر ډېر نیک عمله دا دوم یغه باندې مقام فینه ده دې نه خو ګناه وشي ظلم وشي خو لکه بیرته توبه وباسي په ګناه کلکېږي نه ذاتي دغه خدای پاک جنت ته بیایي جنت تیار ده د متقینو دپاره د متقینو په تفسیر کې دوه ډلې ذکر کړي سابقین او لاحقین سابقین خو هغه دي چې ټول وخت په نیکي لګیا دي لاحقین چې ګناه تر وشي خو بیرته تائب شي دا خدای جنت ته بیایي والذین او هغه کسان اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي دوی یوه ګناه لویه او ظلم انفسهم بیا په ځان ظلم وکړي په کولو د وړې ګناه صغیره ګناه هم ظلم ده په بل نه په ځان کبیره ګناه هم په ځان ظلم ده نو دوم هغه خلک ښه خلک دي جنت د دوی لپاره ده که صغیره ګناه تر وشوه یا کبیره ګناه بیا ذکر الله د یاد کې الله او جهنم ور په یاد شي نو د خدای د ډار فاستغفروا لذنوبهم مغفرت وغواړي د خپل ګناهونو لپاره د الله ومن يغفر الذنوب څوک د چې ګناه وکړي نشي بخله الا الله مگر یو الله یې وکړي نو ځکه الله ته زاري کوي چې الله ګناه یې راته معاف کړي او ولم يصروا على ما فعلوا په خپلو ګناه دوام نه کوي وهم يعلمون دوی خپېږي په دې خبره باندې چې دا په بد وکړه نو دواري بیا نه کړه دغه خلک هم څه معامله الله ورسره کوي اولئک جزاؤهم مغفرة د دغو بدله مغفرت ده من ربهم له جانب د رب نه چې الله یې ګناه معاف کوي وجنات جنتونه دي تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلو الانهار ویالې خالدین فیها همیشه به وي دی په دغه جنتو کې ونعم اجر العاملین ډېره ښه مزدوري دی د عمل کوونکي چې دا مغفرت والا ورته وکړي جنتو کې دا ډېره ښه مزدوري ده چې الله یې ورکوي حدیث مبارک راځي څوک چې صغیره ګناه کوي خو چې همیشه کوي دغه صغیره نه ویل کېږي دا کبیره ده خو که کبیره ګناه وکړي خو چې بیرته توبه تر وباسي دا بیرته صغیره ده صغیرې ګناه خدای پاک په نیکیو معاف کوي او داس باندې معاف کېږي په لمانځه باندې معاف کېږي د جمعې په لمانځه باندې معاف کېږي په صدقه باندې معاف کېږي په روژه باندې معاف کېږي په ډېرو نیک اعمالو معاف کېږي خو کبیره ګناه توبه غواړي چې توبه یې وایسته بیا الله معاف کوي اوس نو الله د بنده توبه قبلي یو وارې یا دوه وارې که ډېر وایي چې په اخلاص توبه یې که په ورځ کې اویا وارې ګناه تر وشي الله یې قبلوي اویا وارې چې توبه وباسي په اخلاص توبه وایي دا ده چې ګناه چې تر وشوه رښتیا په زړه کې پښیمانه شي چې دا مې څه بد وکړه خفه شي رښتیا هسې نه چې صرف په خوله ویایي دوم په زړه کې بیا دا نیت وکړي چې خدای پاکه بیا یې نه کړه دریم په خوله استغفار ویایي چې خدایه دا کړې راته معاف کړي دغه ته حقیقي توبه ویل کېږي توبه نصوحه حدیث مبارک کې راځي و چې د انسان ګناه وشي بیا دغه انسان خپل ګناه ته ورپام شي الله ورپه یاد شي نو الله ته زارۍ شروع کړي چې ای رب کریمه ایمانه خو ګناه وشوه خو بیا یې نه کوم دغه راته معاف کړي وایي الله ملایکو ته ویایي چې ایما بنده په دې پوه شو چې زه ګناه یې معاف کوم توبه راته وایسته نو تاسو شاهد اوسئ په دې چې ما یې ګناه معاف بیا څه ساعت بعد په دغه ورځ بیا ګناه ته وشي بیرته بیا د زړه نه پښیمانه شي بیا وایي یا الله ایمانه خو بله ګناه وشوه خدای پاکه بل دربار خو نه لرم
چې هغه ته ورشم نو ته مې ګناه معاف کړي. الله وایي بیا وایي چې د ما بنده ګناه وکړه خو په دې پوه شو چې زه ګناه معاف کوونکی یم، بل در نه لري چې دی بل چېرې لاړ شي، ما ته زارۍ وکړې تاسو شاهد اوسئ په دې باندې چې ما یې ګناه معاف کړي. بلکې الله تعالی د بنده په توبه دومره ډېر خوشحاله کېږي لکه په یو دښته بیابان کې چولې بیابان کې چې سړی روان وي په اوسپوري اوبو د خوراک شی ورسره وي، بیا د آرام دپاره چې اوس غرمه د لږ به ویده شم د یوې ونې بیخ ته ویده شي چې راپورته شي اوښې ورک وي، نه دوکان شته نه بازار شته نه هوټل شته نه کلی شته، نو خطر ده چې مرم په دا خپل اوښ پسې وګرځي نه یې کې پیدا بیرته راشي دغې ونې بیخ ته ویده شي چې هسې مرې خو په هغه ځای کې ویده شه. او د اوښ عادت دا ده چې چیرې یو وارې خېږي بیا په هغه بیابان کې چې وي بیرته هغه ځای ته ځي، دی ویده شي چې وخت کې راویښ شي چې هغه اوښ بیا راغلی ده دلته د ده د خوراک او د چیکاک شیان ټول ورسره دي، مخکې زړه ته مرګ لوېدلی و اوس د مرګ نه بچ شو، نو دغه انسان څومره خوشحاله کېږي. الله تعالی د بنده په توبه تر دغه زیات خوشحاله کېږي. خو چې په خوله توبه ویایي او عمل کوي ګناه نه پرېږدي، په زړه کې اراده د ترک نه وي، په پښیمانتیا نه وي، دا بیا وایي لکه الله تعالی باندې چې په سخن وایي خدایم دې وساتي، په دغه بیا الله ډېر په غضب کېږي. دا ګیره خیال نه دي، دا خو اصلا واجب دی په سنت په دغه لحاظ چې ثبوت یې په حدیث راغلی. ګناه خو په هر تقدیر صغیره یا کبیره ده، خو چې د اول ځوانۍ د 15 کلنۍ نه ورته لګیا شي تر 15 کلنۍ پورې رخي دغه اصرار په ګناه ویل کېږي که نه، بیا صغیره ده که کبیره. خو حدیث مبارک ته چې صغیره ګناه کوي همیشه کوي، دغه کبیره ویل کېږي، دا ځکه کبیره ده. کبیره بیا نه په لمونځو ماف کېږي، نه په روژو ماف کېږي، نه په صدقو ماف کېږي، چې په اخلاص توبه ورباسي کبیره ګناه خدای پاک دغسې نه ماف کېږي. بلکې دا خو یا څه کوي بلې ته وګورئ اصرار، یوه ګناه دې وکړه بیا دې په 10 کاله کې هغه ګناه نه ده کړې، خو تر توبه دې نه ده تر ایستلې، هغه یوه ګناه دې کړې بیرته دې توبه ونه ایسته تر 10 کاله 20 کاله بیا هم تاته مصر علی المعصیت ویل کېږي. موږ خیال دا ده چې دا روزانه ګناه کوي مصر علی المعصیت، یوه ګناه دې کړې خو هغه ګناه باندې دې بیرته توبه نه ده ایستلې، دوام دې په وکړه، دغه نه کبیره جوړه شوه، مصر ورته ویل کېږي. او دا ډېر خطرناک ده چې د ګناه باندې اصرار وي، خطر د دې ده چې وایي سړی بې ایمانه دنیا نه تېره شي. قد خلت من قبلکم سنن په تحقیق سره تېر شوي دي، پخوا له تاسې ډېرې ډلې د کفارو د هلاکت طریقې تېرې شوي دي. فسیرو فی الارض وګرځئ په مځکه کې، فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، څرنګه و آخر انجام د تکذیب کوونکي چې د رسولانو یې نه منل. په چا مځکه رااوښتل شوې ده، په چا باندې تیږې اورېدلې دي، څوک په مځکه ننوتلي دي، په چا سیلابونه مقرر شوي دي، قسمه قسم عذابونه پر راغلي. ویې ګورئ هذا دا قرآن عظیم شان بیان د للناس لپاره د خلکو وهدن هدایت او موعظه نصیحت للمتقین لپاره د پرهیزګارانو. بیرته د احد قصه شروع کېږي. ولا تهنوا مه سستېږئ، ولا تحزنوا مه خفه کېږئ، وانتم الاعلون تاسې به کامیابې ان کنتم مؤمنین که یې مؤمنین نو مه خفه کېږئ، مه غمجن کېږئ. جزا محسوبه د هغه ما قبل په ده باندې دلیل ده. مسلمان تکلیف په خود رسېږي. تلک الایام نداولها بین الناس، امتحان ده. همیش خو کامیابی چې خو بیا غرور او تکبر هم کوم چې 2 ورځې په مخ باندې ترقي وکړو بیا دنیا نه وینو، دا خو به وي، خو دین نه به کمزوري کېږئ نه. ولې کمزوري کېږئ؟ که تاسې زخمي کېږئ ولې کافر نه زخمي کېږي؟ که تاسې مړه کېږئ دی نه مړ کېږي، دی په خپله لار کې صبر کې دی نه کې، بلکې ته خو د بل امید هم لرې چې قیامت کې خدای جنت درکوي. دې مړه چیرې ځي؟ جهنم ته. تاسې شهیدان ځي جنت ته، نو دی سره له جهنم نه صبر کوي په خپله عقیده، او ته سره له جنت نه بیا هم ورخطا کېږي. یمسسکم قرحن که رسېدلی تاسې ته کوم تکلیف، فقط مثل قومه نو مثل رسېدلی د قوم ته قرحن تکلیف مثله په مثل د دی باندې هغه هم دغسې زخمي کېږي. وتلک الایام نداولها بین الناس،
دغه ورځې دي چې موږ یې اړو په مابین د خلکو کې وليعلم الله الذين امنوا بل الله د دې لپاره د احد تکلیف راوست چې الله معلوم کی په ښکارا خلکو ته هغه خلک چې ایمان راوړی ويتخذ منكم شهداء او بل دې لپاره چې ویني چې د تاسو نه شهیدان والله لا يحب الظالمين دا په کوم ظالمان او بل دې لپاره وليمحص الله الذين امنوا دې لپاره چې پاک او صاف کې الله هغه خلک چې ایمان راوړی د ګناونه انسان د ګناه ته شوی خو چې تکلیف ورغی ګناه په معاف کیږي ويمحق الكافرين او دې لپاره چې الله هلاکي کافران ام حسبتم ان تدخلوا الجنه اي تاسو ګمان کوئ چې نه بوځي جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او الله په حال دا چې نه معلوم کړي په کارا باندې هغه خلک چې جهاد کړی دي تاسو نه ويعلم الصابرين او نه معلوم کړي صابران نه دا تکلیف راځي چې رښتیا او دروغ سره جدا شي منافق او مخلص مسلمان سره جدا شي بل ولقد كنتم تمنون الموت تاسو په تحقیق سره خپل تمنا د مرګ ولا من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو ملاقات شئ د مرګ سره فقط رأيتموه نو وملید وانتم تنظرون تاسو ورته کتل نو ولې بیا منډه وایي